د هندوستان د تر په دشته کې چیرې چې په اوړي کې د تودوخې کچه د 50 ډیګري سنټیګریډ نه هم اوړي د یو سکول ځانګړي تعمیر د ماشومانو لپاره د یو یخ نخلستان کار ورکوي. د راجکماري رتناوتی د نجونو ښوونځی د هند په لویدیځ ایالت راجستان کې د جیسلمیر په نږدې سیمه کې د 12مې صدۍ سوی د کلا په څیر د زیړو شګو او ډبرو نه جوړ دی او هم د ډبرو د رنګ له امله دې ښار ته د طلایي یا د سرو زرو جوړ ښار ویل کیږي. बिल्डिंग की खासियत है कि ये गर्मी के टाइम में रूम د دې ودانۍ ځانګړتیا دا ده چې په اوړي کې پکې کوټې سړې پاتې کیږي ځکه چې د تعمیر ډیزاین د هوا تګ راتګ اسانوي. په ټولګي دننه د چونې پلستر شوی او چت په سپینو ټایلونو پوښل شوی. रिफ्लेक्ट हो जाती है उसमें टकरा के. د کلا په څیر ښوونځی د خټو دیوالونه لري چې د تودوخې په بیرته راګرځولو کې مرسته کوي. دغه شان داخلي برخې د چونې سره پلستر شوي چې د ځای د یخ ساتلو لامل کیږي. دغه شان د ښوونځي په چت شمسي تختې لګول شوي چې سکول ته بجلی ورکوي. د امریکا د سیټا تعلیمي بنسټ د ښوونځي ملاتړ کوي او زده کوونکو ته یونیفارم، کتابونه او د غرمې ډوډۍ هم ورکول کیږي. गर्मी के दिनों में جیسلمیر د لمر د سختو وړانګو او د تودوخې د لوړې کچې له کبله ډیر ګرم دی. ځینې ماشومان حتی په کور کې پکې هم نه لري. کله چې دوی ښوونځي ته راځي نو دا دوی ته یو جنت محسوسیږي. बच्चों के लिए जन्नत है. په هند کې د جون څخه تر سپتمبر پورې د مونسون بارانونه یو معمول دی، مګر کارپوهان وایي چې ماحولیاتي بدلون یې شدت زیات کړی دی. د باران زیاتوالی په ښوونځي هم اغیزه کړې او سږ کال د تعمیر په یو څنډه کې د اوبو تیریدو له کبله ورته زیان رسیدلی دی.